اوزر ته خبر بیا به چې مولوی جنت ته به پر خودو عمر سو جنت ته راځي جګړه دا د سو کسانو جګړه دا د سو کسانو زما صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ خبر مم کړي وا راځي ډم به راشو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک مناسته آقا مبارک می دا خبر بیانې د جنت وې د سلورو کسانو جګړه دا سو کسان سلورو کسانو ابو بکر صدیق ملان دی ګوري صدیق اکبر نه قربان شما صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملان دی ګوري آقا مبارک تکتل نشید ادب د وجنا آقا مبارک می وی شہید بوی چی نمبر زما دے رضوانا ما تا دروازہ کھولو کا جیسے جنت تلار شما ورتبوی ولید ټولو نازان وړاندې کې ورته وی زکه وړاندې کیږم خپل بدن به ورته وخی یا الله ما دا بدن د الله په مینه کې الله قربان کړو نو حق مې دا دی چې مال دروازه کولو شي شهید نه به تپوس شي اے شهیدا تعالی د جنت تعالی د شهادت فضیلت چا بیان کړو دی ورته وی ما ته دی عالم دین بیان کړو زد دی عالم په وجه باندې شهادت مقام حاصل شو ماته ورته بوي انصاف وکا د چا په علم باندې چې تتلوي هغه بستانه وړاندې جنت تزي مولانا سے ببری تو گتو چې آ سو می غټل او شاله وي اورګه مولانا سے گرمه کما پیرانو ونی ولې مولان ډیر تیز دی چې بس دوار ځان ور ورس اورګه تاسو به وسوای چې واه مولوی سے واقعا د عجیبه بیان کړه یاد ساتئ الله جل جلاله ډیر مهربان دی د رضوان د جګړې سره سکار دی دا موږ له ترغیبي خبرې کوي محبوب مبارک موږ له ترغیب را کوي چې په یو عمل باندې بم اسرا نه کوي وړاندې شي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين رب می وی وړاندې شه دی یو بل نه کو کې منډه کوي وړاندې شه د الله بخنی تزان او رسوي اے عزیزانو ناګهانه با حج سے براشي حج صاحب تبوي څنګه چلله ورته یا الہ العالمین اے رضوانا څوکیدار د جنت امانت پوسو کا نب زمان وړاندې شهید زی زب زما ولی ما درې ورځې لس ورځې حج قران کړو ما په حرام کې ځان ګرولې نه ده ما د ځان نه جامع وستلې د جامع می واغستلې ما د بیت الله طواف کړی دی او د محبوب ارشاد چې د چا نظر په بیت الله شریف باندې ولګيږي الله رب العالمین داغه گناهونه معاف کړي ز الله صفا ستر راوستې ما تلار راکا چې د شهید نه وړاندې جنت تلار شم تنه به تاسو شي اے حج صاحبہ د حج فضیلت چا بیان کړو د حج فرضیت چا بیان کړو دی بوي مولانا سے بیان کړو ورته بوي انصاف کا نمبر د مولانا سے پکار دی بتانا وړاندې جنت تزي تبرستو سے انصاف کا مولانا سے ببے په بڑو باندې ګوتی وی چروانه غما ناګهان بس خراش مولانا سے تبوی اے مولانا سے با حج نہ مڑان دیتے شہید نہ مڑان دیتے تے جنت تن نوزا رضوان بو تو راضی تعالی دروازہ کھولاو ووري عزیزانو تعلق د علماء سره جوړ کئ انشاءاللہ علم بتا سره دوک نه کئ علم بستا مال سره دوک نه کئ علم بستا بچو سره دوک نه کئ علم بدا سی وګوري اے رضوان انصاف پکار دے سپکار دے انصاف پکار دے ز جنت تنظما ولی جنت تنظ ز جنت تنظما ولی جنت تنظ وی زمان وړاندې سخی ولېگا زمان وړاندې اب ورتوی سخی ورتوی ولی جنت تزتان وړاندې لار شما جنت خودستا حق دے ټول عمر دی الله تور کړو مولانا صاحب انشاءاللہ چې عالم ربانی وی یا الله منګه
د نیکانو علماو نشمیر کی یا الله یا الله منگا د علماو سون اساتا یا اللہ منگ د علماء حقانیو ملگری جوڑ کا مولانا سے بو درخواست کے اے رضوانا مانا تپوسو کا ما علم سنگ حاصل کرو ما خو علم دا سے نو حاصل کرے زما مدرسی تتلل گرانو ما سر کتاب نو ما سر پیسی نوے ما سرا د تمبود ادری دو وسنو ما تدی سخی انسان مدرسہ جوڑ کرے وا ما تدی سخی انسان وڑ اغستیو مال دی سخی انسان وڑی اغستیو مال دی سخی انسان کپڑے اغستے وے کپڑے اغستے او خدای امدادا سے خلقو نو ساته دا خبر کوم پرون چا جامع دل تراوڑے پرون سما مقتدین دل تناسو جامع چاراوڑ تاسو وکنه جامع تاسو کتل شپږه ته جوړي ولس جوړي نو ولدا ما طالبانو تور کړي نو داسې هغه داسې درې جوړې ډډې ته کې خو دی ولدا به خاص استادانو تور کا نو ما زړه راخره درې جوړې دی خو ما کې خودلې اوله مې دا درو د تنه مالېونه بسو ګنده جامع مې خړې ریو خدا خیر خلاصم داسې خدای والے مونږ کو سین خطي نو ما پاکستان لته شیخ حکم الدا بسو چې لاړو سیبا اده څو خپل پلاستیک کې بند او چې چار اوړې په خدای قسم دې دومره خپل انسان دومره شریف انسان چې ته په ایمان وای د به ته خامخا ویلي دا چیرته وړم دا خو به ورته ویلي که نه هغه بل چې دا ښکلې کپړه ده دا ښکلې کپړه ده نو څوی ورته تان نه کټ کړی وي هغه ما طالبانو ته ورکړې ښکلې کپړې وي درې جوړې ته مونږه ایثارې کړې مونږ ویل زه دا به یو قاري صاحب هغه ته ورکړم یو طالب پاتې هغه ته به ورکړم دیونه به زه وکړم چې مونږ لاړو ما زرې وړه کور ته مالدا لږه واچوي اوبو کې چې دا خشک شي نو بیا به راته وګنډي درځي ماما وایي ښه چې کولاو کړه صاحب هغه پرده وه د کباړ پرده وه دا کباړ پردې نه دا وه طالب پس راغی مالکه ما ته خو د کباړ والا پرده ده ستاسو شی دی هغه چې کولاو کړه طالب وایي دلته هم خاندل وای دا لاسه کې درځي ته یوړ دي ځنګلي نیر ته ویل هغه تاسې بار ووځئ ول چې موږ یې بار ویوسو بیا خو دننه خاندل نو صاحبه دا اوس په ایمان یې ووایي هسې د خپل ذهن کې سوچ وکئ چې دا په دې ګاډو کې دا کپړې خرڅېږي دا تیارې کپړې نو په چا به سړی اعتماد وکړي سړی غریب دومره په مینه راغی کاغه خبر شوی څومره به خفه شوی چې یا الله زما دا صدقه به نه وه قبوله نا د دې صدقې بالا کې به الله دلا په جنت کې جوړې ورکوي انشاءالله خو د هغې کس به څه حال وي چې چا دا دوکه کړې ده په داسې پلسټک کې بندي کړې وي چې پلسټک ما ته خاندل ما هغه له خاندل لیکن هغه څه وي د کباړ دو ټوټې ګنډلې وي او داسې دا بره ځای وله پاک کړی و بلکل تا به ویل چې رنګ دی خو همدا رنګ دی نو صاحبه دا دوکې مه کوئ روجې ته وګورئ سوال درته کوم زه هر چاته دا درخواست کوم که دکاندار دی ته غیر دکاندار دی سوال درته کومه دوکې مه کوئ ګډولې مه کوئ ته ګوره د ډېر لوی مرتبې خاوند دی تا که لږ په دې خپل کاروبار کې سوچ وکړو جنت ته به ځې ستا خولا د شهید د وینې برابره ده سخي ستا هر عمل چې ته په دې خپل مال کې د الله رضا ورکې تا ته به الله ډبل درکوي نو غرض مې دا دی چې سخي به عالم سره په خبرې عالم به ورته وي وړاندې شه رضوان به ورته وي دا ولې وړاندې کوې به دې ما ته جامې اغوستی وي دې ما ته کتاب اغوستی و دې ما ته مدرسه کې کمره جوړه کړې وه اوس د خبره کوم دا کمرې خو ما په خپلو پیسو نه دي جوړې کړي دا زما خپلې پیسې نه دي ګورې ما ته وګوره خوار پړق ته وګوره او مدرسې جوړولو ته وګوره دا ستاسې پیسې دي ته داسې مو چې ما پیسې لاړې سین یوړلې نه د سخي سره به د عالم بحث شي رضوان به هلته کینې رضوان به ورته وي راځه دی به وایي نه یا الله زما درخواست دا دی سخي زما نه وړاندې کا هغه سخي زما نه وړاندې کا چې د چا په مال باندې زما استاذ ته تنخواه ملو شوې وه زما استاذ ته کمره ملو شوې وه زما استاذ ته د ماربلو د ټیلونو کوټه ملو شوې وه
زما استاد تا لیټونه چابل کړو یا الله هغه زمانه وړاندې کا هغه سخی بار بار وی یا الہ العالمین یا الله ما چې التس کړو یا الله ستا د رضا د پاره می کړو ما ته د دې عالم وقار پسړ کی پروتو د دې ادب ما ته پسړ کی پروتو یا الله کما د دې شاګرد ته وړ اغستیو یا الله ما کد دې شاګرد ته چینی اغستوا ما کد دې شاګرد ته پکې کمره کې لګولیو ما که ورته خختر اغستوا ما که ورته سیمټ اغستیو ما کدل دلته بیگا ناس مو دې بر جمعه ته مې قتل په خدای قسم دې زړم یو او کو ربا دا چا جوړ کړی یا الله دا جنت مال چا جوړ کو الله جنت کې ورته کورونه جوړ کړ ربا دنیا کی خوبونو کې ورته وخایا الله کور خو استا خسته کو خو زړی زما خسته کو سترګې زما خوشاله کړی دا بزنه په شاکوم دا زه قبر ته نه وړم دا چت برا خپو تقدم نه دا لاندې چت سر ته نګدم دا به تاسې لپاتې خو دعا درته زه غواړم زه درته دعا غواړم دا سخیان به انشاءالله زه به رضوان ته وایم رضوانه انشاءالله انشاءالله تاسې مو انشاءالله بیا وای ربا دا عزت راکا الله زه به وایم چې خدایا چې زما په جومات کې جاروم والده الله زما په مدرسه کې الله یو لوټه راغستی او بل ځای کې ایښودلی الله ام زمانه جنت ته وړاندې بوزه الله خدایا زه چېرته خدایا تا د ټل نه راوستل تا د انګونه راوستل الله تا د دیر او د ثوابۍ او د مردان او پېښور او درې او د کوهات نه راوستل الله تا د ممندو نه راوستل تا د باړي او د سبي نه راوستل تا الله د بار ملکونو نه د باز مسلمانانو پړه کې واچول یا الله داسې جماعت دا په ډېرو پیسو والا نشي جوړولی دا خو راته تا جوړ کو خو دا پیسې بختورې وي نو یا الله دوی زمانه وړاندې کا الله دوی جنت ته وړاندې کا الله رضوانه ما پرېږده رضوانه ما ته لږ انتظار وکړه دا خلک وړاندې کا ما ته به وایي دیو ډېرې سمټ اغستي وو دیو خخت اغستې وه زه به ویم رضوانه نامې تا سره درج د ګوره په عمل نامه کې دا دای کړي دي الله دا هغه خلق دی چې جارو راغستی او جمعات جارو کړي د ابوبکر صدیق د عمل عمر برابر ثواب دته ملو شوی دی ان شاء الله دا زما عقیده ده تاسې به جنت ته وړاندې ځئ ان شاء الله علم بسوي یا الہ العالمین زمانہ یا اللہ سخی زمانہ وړاندې کا محبوب مبارک می فرمائی سخیبا یو قدم برکید سترګو نه به اوښ کې لاړې شي اد حسرت زین رے خوشحالی نه بجاړي تپوس په اوش سخی ولی جاړ ورتوی یا الہ العالمین کاش ماتا دوباره بل ژوند ملوئے سبا دی کړه یا الہ العالمین ما خو ډیر لګ مال ور کړه نتیجه ډیر غټ ملو شولا یا الہ العالمین به می دنیا ته اولېګا چې به می کار اومداوی نو عزیزانو در رضوان سره به جګړه د سالورو ډلو وړاندې به جنت ته سخیږي ان شاء الله څوک بزي تاسې الله مونږ ټول سخیان کا نو زه یو دعا عرض غواړم چې ربا مالا زړه کې خپل مینه راکا او زړه می مالدار کا زړه می د خلقو د محتاجونو بچ کو ساته زما مال قبول کا الله رب استاس په خزانوں کی حکم بت نشتا اللہ امام ابو حنیفہ سالور سو علماء له تنخوا ورکول سو علماء ته والله چې زړه می دا غواړي چې یوازې دا مدرسه نه چې د پاک څومره مدرسې په دې ملک دي او څومره مدرسې په افغانستان کې دي او څومره مدرسې بنگلاديش کې دي څومره مدرسې انډیا کې دي څومره مدرسې په عربو کې دي یا الله زما زړه دا غواړي چې مال او پستا په دین باندې لګېدلې الله خون دغه دی دا عجیب عشق دی د سخی عشق د دې عشق ته څوک هم نه رسېږي نو الله دې اول ما سخی کی به دې خدای تاسې سخیان کی
نو جنت ته به ړومبی څوک ځي انشاءالله را روانې جمعې ته به د حورو او د غلمانو بحث وي به حواله ابن کثیر انشاءالله زما روانې جمعې تقریر به ټول په ابن کثیر وي انشاءالله او جنت به وي باغونه به وي حوري او غلمان به وي انشاءالله او تاسې به پکې سریږئ انشاءالله الله جل جلاله دې ستاسو او زمونږه د ایمان عظیم دولت نصیبه وګرځوي یو ملګري د بار ملک نه موبایل کړی و پښمني مالو ما نمبر کلاو کو د طالبانو ته مې پښمنۍ را ایستلو نو ما هغه موبایل کوڅه کې تیاره وه موبایل مې ولګولو لیټ مې چې ولګولو ټک سره پیرنګ راغی مالدا د نیمې شپې رنګ چې هر چا دی خدای دې خوشحاله کړي د هغه درخواست دا و چې ما ته دعا وکړه چې الله پاک زما ته نوسي راکړي ځکه زه په مسافرۍ کې یم نوم یې غالبا عمرزاده صاحب الله تعالی دې دواړه جهانه سره زموږ او ستاسې خوشحاله کړي نو هغې د نیمې شپې نو ما ورسره وعده کړې وه چې سبا د جمعې مانځه کې به انشاءالله ستا نوم اخلم او دعا به درله کوم نیمه شپه وکړه نو د عمرزاده حاجي صاحب د عبدالوهاب حاجي صاحب زوی دی غالبا ما ورسره دا ړومبی ملاقات په موبایل وشو نو هغه ویل چې ما د بچی نشته دی ودونه ډېره موده وشوه الله دې ورته صالحه بچي ورکړي زما یو مور راغلی ده د انګونه بوډۍ مور مې ده مؤمنه مور مې ده او زما دا زړې ښځې ډېرې زیاتې خوښې دي قسم په خدای دا هر یوه زړه نه ده زه هم دا زه په دې سر باندې کښېنم که نه داسې او ورته مورې زه به دې وړم او ته ماله بله د الله نه دعاګانې غواړم دا سپین ګیرې مې ډېر خوښ دي دا بوډاګان دوی سره چې ناست وی خبر مشرانو قدر به کوو انشاءالله د مشرانو ادیګانو ټیک ده چې پردو خو سره خو ځوانانو سره موږ دا خوشاتاري ځوانانو سره ملاوېدلو باندې څه نه وایو دا ضرورت دی دا موبایل باندې خبرې او چې بوډۍ ښځه ورته وایي ته مې زوی موږ ته خو چې اکثر راشي د زوی په نظر درته ګورم یا بوډۍ میندو عبدالمتین بدله د خپلې مور په نظر ګوري انشاءالله ستا دا سپین سر به الله ته وسیله کړمه ستا دا ګونج ګونج راغلي ورغلي سرمنې لاسونه به الله ته وسیله کړمه زما سپین ګیری بابا زه به ستا دا سپین ډکې الله ته وسیله کړمه چې ربه ما سره هیڅ نشته او ما د دې سپین ګیرو ادب ستا د رضا دپاره کړی زه به وایم ما د سپین سرو میندو ادب الله ستا د رضا دپاره کړی خدایا دا زما نیا وه په داسې مقام وه ما ورته د خپلې ادې جانې په نظر کتلي نو هغې یو درخواست وکړو چې زما لور دپاره دعا وغواړه چې الله لورګانې الله ورکړي چې الله زامن ورکړي په دې میندو دا لورګانې ډېرې ګرانې ښه ګرانې که نه ګرانې نه ټول وایي ګرانې که نه او تاسې پې ګران نه تاسې هم پې ګرانې ښه میندو ته زامن ډېر ګرانې ګوري قسم دی لورګانې ورته ډېرې ګرانې خو زامن ورته ډېر ګرانې انشاءالله که وخت راغی بیا د زوی په دې درته خبره کوم انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین تسبیحات بیا ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بیا وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الحمد لله حمدا كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یو زنانه بیمار د هغې دپاره هم دعا وغواړئ او بل یو ملګری دی کریم خان نامه د غالبا هغې هم دعا او درخواست کړی دعا ورته وغواړئ بل داسې نومونه خو ما ته پوره نه راځي لکه ښکاري راته نه بهرحال الله به دا کاغذونو کې چې څه دي تا ته علم دی الله صحیح شوه درود شریف وایي بیا هم اللهم صل وسلم علی النبي زه ستاسې په دعاو باندې د دې خپلو مشرانو په شفقت باندې ما ختم شروع کړی روان دی د ختم د شپې اعلان موږ نه کوو ځکه پته لګي نه کویم چې پلانکۍ شپه ده هغې له برابر نه شو نو دا پته لګي نه خو بس دعا به کوو که تاسې رالی هم دعا به کوو او که رانغلی هم دعا به کوو زمونږ پته لګي نه کومه شپه برابرېږي ختم انشاءالله د دې مشرانو د دې شفقتو د دې سپین ږیرو د دې ځوانانو ما پسې کوم خلق ولاړي د خدای په ذات مې د قسمې
چې زه په دې جومات کې 2-3 صفه ولاړې کش نه اورم کش زه ته ډېر خوشحاله یم ما سره د دې مقتدیانو انتهایی مینه وه ماله ډاډ راکوي تسلي راکوي بعضې ملګري په تلاوت کې زه د هغوی د هغه افصیلو نه دا محسوسوم چې دی جاړي هغه جړام زه نیمه شپه کې الله ته پیش کړم چې ربه دا زما دوستان دې په ما خوشحاله کړل بار ملکون نه بلا خلق رابطې کوي مولوي صاحب مبارک دې شه 22 سال بعد مسله باندې ما 20 سپارې څه د پاسه واورولې انشاءالله د الله نه غواړم چې نورې سپارې م واورم خپل طاقت مې نه دی خپل وس مې نه دی ترجمه م انشاءالله زمونږه سږ کال د یو شم اعلان نه کوم نه د ترجمې د دعا اعلان کوم او نه د ختم د تراو اعلان کوم ربا ام ستا کلام دی دام ستا کلام دی دام ستا بندگان دی الله چې دوی شپه کې راځي او تکلیف کوي زه په تکلیف خفه کېږم الله زمونږ د ختم نه وړاندې الله د دې ټولو دعاګانې قبول او منظوري کا یا الله دوی ته په خپل کورونو کې الله د پوره ختمونو ثوابونه ور نصیب کا کم مسافر ورونه چې موبایلونه کوي هغې له به هم درخواست دی اے مسافرو ما ته بله ورځ چا موبایل کړی زمونږ یو ورور دی د امریکې نه رابطه کړې وه ویل مولوي صاحب سرسیا درلېږم او دا هلته ما ورته ړومبۍ خبره کړې په منبر باندې ناست یم ما ویل دا سرسیا تقریبا 1,60,000 روپۍ برابرېدلې ما ویل دا پیسې د خپل کلي غریبانانو ته ورکړه هر چا باندې خپل حق دی تاسې ته م ویم چې تاسې وایئ چې مولانا صاحب سرسیا غوښتې نه الله دې ستاسې سرسیا زما سرسیا الله ټول په فقیرانو غریبانو باندې خرج کړي الله یا الله دا مدرسې ستا دي دا مساجد ستا دي دا به ته جوړې الله مونږ ته لیکن داسې غریبانان وی چې هغوی به چاته سوال نشي کولی ما عبدالمتین اعلان وکړو سرسیا راوړئ زکات راوړئ خیرات راوړئ هر څه ماته راوړئ هغه غریبان به وایي چې مولانا صاحب زمونږ خو دغه ارزو او تمنا وه چې موږ له به سرسیا میلاو شي هم تاسې واغسته موږ ویل موږ له به زکات میلاو شي هم تاسې واغستو ربا الله دغه سرسیا غریبانانو ته ورسوه الله فقیرانو ته یې ورسوه الله کریمه خدای زمونږ د مدرسې الله ضروریات تا پوره کړي دي الله را روان کال ته هم ته پوره که الله یا الله یا رب یا ارحم الراحمین الله چې چا پیسې راوړي الله خدای د دې مدرسې په تعمیر کې لګولي یا یې لګئ الله چا د دې مدرسې تنخواګانې خلاصې کړي یا یې خلاصوي یا الله چا دا جومات جوړ کړی خدای دا د جنت محل راته جوړ کړی الله خدای چې په هر شکل باندې راوړي صدقې الله تی ورته په دواړه جهانه بدلې ورکړي الله خدای ته په دواړه جهانه بدلې ور نصیب کړي الله یا الله را روان کال ته الله د پاکو خلقو پیسې لنګر ته قبول کړه الله یا الله د نیکانو خلقو پیسې الله لنګر ته قبول کړه خدایا یا الله د سودخورو پیسې زموږ مدرسې ته محفوظه وساتې الله د نشو او د پوډرو الله د دې خلقو د پیسو نه جامعه محفوظه وساتې الله یا الله دا د نیکانو مخلصینو الله په چاندو باندې سر ته ورسوه او په دې چاند کې الله ډومبه زما مال قبول ک الله تاسو ته هم زړه مالدار ایم الحمدلله ما سره ډېر لوی دولت ته الحمدلله یا الله زما دولت قبول ک الله خدای ته ما ته ډېر لوی عزت را کړې الله خدای ته ما ته ډېر لوی مال را کړې الله خدای زما زړه مالدار کربا بے وقور کی پیسې شپه نه کوي خلا زړه سپیره غریب دی زړه محتاج دی زړه نفس مکار دی ما ته چلونه د مال د جمع کولو خی یا الله زما دا مکار نفس الله په مخلص نفس بدل کا شوق سره امین و یا الله زمون زړه خدایا په خپل مینه مالدار کا یا الله دا سمره خون کې چې د چا پیسې د ولګولې خدایا دا زما زړه نه غواړي الله زما زړه غواړي الله چې دا دارالحدیث الله داسې جوړ کوم الله چې مثل نه الله الله دا په خپل بارگاه کې زمونږ نه قبول کا الله خدایا زما د ختم زما د درود شریف او زما د ذکر زما نه خو زما د وړو بچیانو لورګانو اخو ماشومی دی الله دا وی د وړو شوندو الله هغه درود د دې قوم د دې د زنانو د دوی د بچو الله د بخنې ذریعه وګرځي
اورونو درخواست تکم اول د ستاسو بیماران الله جوړ کی یا الله د دې بیماران جوړ کی یا الله د دې زنانا مردانا مشران کشران بچی الله بیمارونه خروخ کی الله صحت نصیب کی الله او زما بچی ته دعا وکي زما بچی محمود الحسن اغا پته لګینا دې ځکه تکلیف ته ورتا او دا مټ په ډاکټرانو باندې وګرځي ډېر بیګا زما دې مشرانو الله دې خوشاله کی او دا سید دې نظر به سم مسله به خدای دې زما ټول دوستان خوشاله کی نو هغه ته دعا وکي الله دې ساسه د بچو سره روح صحت نصیب کی یا الله ختم روان دي او تقریبا دا واتنه سپاره او دا خوري تکلیف کی اوله تقریبا دعا یو ونی سپاره ورته پاتې دا ختمې دوتا نو دا و چې خدای مې دا ختم خلاص کی نو دعا وکي چې الله دا اپریشن نه وساتي او خدایا ته ورته د خپل خلې لاړې شفا وګرځي الله ز کمزورم اسپیټالونو کې به در په در ګرځو الله دا پیسې چې زموږ په اسپیټال کې لګي الله په دارالحدیث باندې الله زموږ نه ولګوا او خدای زموږ پیسې الله چې پتانو لګي الله په جمعات ولګوا الله زموږ پیسې چې په جرګو لګي الله په مدرسې ولګوا په طالبان ولګوا او زما یو ورور دی هغه بیمار دی هغه د رګنیسا مسله ده هغه تم دعا وکي دا غي والد صاحب ته نور په دې حاضره جمع کې څوک بیماران دي دا چې ما ته څومره ناس دي الله دې ټولو جولې د خیر نه ډکه کا خدای څوک درنه ودونه غواړي صالحه بیان ورکی کمی زنانا الله بي واده دي خدای د نیکانو خاوندانو سره خسته زندگی نصیب دي الله د چا بچی نه صالح زامن ورکی الله سو قرضاران قرضونو نه اخلاص کی اے دا مبارک جمعه به بچون کی کله د رمضان دریمه جمعه موږ بدل تناسو دا څه پته لګي یا الله زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کا د دوی او زمونږه حرمین شریفین نصیب کا الله زما یو خاص مسله د الله دې د خپل خزانونه الله ماته په اسانه طریقې سره حل کی الہ العالمین دا دارالحدیث کی خدای پاک پیسې قبول کی شوق سره یا الله خدای چې چاته ونوي چې دا شی راوړه دا خدای به دینه مې وساته یا الله چې یو کس راشي چې مولوی صاحب دا شی به راوړه خدای داسې خلق راولي یا الله داسې خلق راولي یا الله داسې خلق راولي خدایا ما چاته زما خپل په دې منبر باندې چاندې راغونډول ته مکولاوه خدایا بد داستا مدرسه دا دې جوړ کړه تا جوړ کړه دا ارس تا وکړل الله دام سرته ورسوه او روان کال ته ګرانی دا دعا وغواړي چې الله پاک ستاسو زموږ د ګرانی په ارزانه بدل کړي ډیر خلق با د 900 دیاړې نه وړ راوړي غوړي براوړي نو یا الله دغه دیاړې مارانو د برکت ارزانی راولي الله خدای ډیر غریبانان الله په کورونو کې بچو ته چل ول کوي میشته خو خنه ګوري یا الله د دې غریبانو په حال ورحمېږي الله خدای د دې د اختر خوشحالي کې تیر کې دعا وغواړي الله چې د چا ضرورت وي خدای د خپل خزانو نه ور نصیب کړي چا چې دې غریبانو ته زکات ورکړي خیرات ورکړي صدقه ورکړي یا الله مال اولاد کې برکت واچوا او یا الله د دې په شان کې زمونږ مالم قبول ک الله خدای غریبانان خدای زمونږ نه مخه پکوا الله موږ د یو بل په خیر کې استعمال کا او اخر وخت ځن کدن را روان دی خطرناک مرحله ده الله زمونږ د ټولو دا کلمه نصیب کی چې لا اله بیا و لا اله لګمن اواز راو باسي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم